السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. یقینا تېره هفته هم تاسو به نندارې هم کتلي چې د بیرن د لارې د مدین د لارې او بیا یقینا د سوات په سیمه باندې وو. په دې سوات خاورې ته راغلي وو. دا داسې زرخیزه خاوره ده، که د هر لحاظ ته ګورو مونږ نو هغه د ادب د لارې هم او د نور داسې چې زه به ورته وایم ته سیاسي توګه باندې هم دلته سیاسي شعور هم ډېر زیات دی. او دلته د دې خاورې نه چې کوم دی نو څنګه چې مونږ کومې نندارې ښودلې وې، کومه ښکلا مو ښودلې وه، او بیا چې سموده د بارودو بوی و دلته هغه بوی هم ختم شوی دی او دلته یو ډېره مزیداري پیدا شوې ده، ډېره ښکلا راغلې ده. او هغه ښکلا چې کوم دی نو یقینا د هغې خلک هم ستاینه کوي او د خلکو چې کوم دلته راتګ او د خلکو چې کوم فیډبیک هغه دغه دی چې څنګه مونږ واقعي چې پهله به ورته مینی سویزرلینډ ویله کېده، اوس هم هغه په حقیقي معنو کې هغه وران تصویر چې چا ښودلی و هغه چې کوم دی نو بالکل زه به ووایم چې هغه وران تصویر ښودلی والا اوس شرمنده دي، ملامته دي. خو بهرحال کوم تصویر مونږ درته ښودلی حقیقي معنی کې دغه تصویر دی. او دغه تصویر دا حال وایي چې به دلته هر قسمه که د لوبې په هکله ویلو، که د ادب په هکله د سیاست په هکله وایو، نو دلته چې کوم دی دغه خاوره دغه ځمکه چې کوم دی نو په د ملک په ترقۍ کې د سوکالۍ کې هغوی خپله مرسته پوره د خپله مرسته چې یقینا نن مرکه ده او مرکه داسې ده چې د دې خاورې پیدا یو علالي بچې هغې سره هم زمونږ نن به خبرې اترې کېږي د سیاسي میدان په هکله د هغې د سیاسي کیریر په حوالې سره د هغوی د ژوند اتار چړاو او بیا په سیاست کې د هغوی انټرست هغه ټولې خبرې اترې به ستاسو د افغان ټي وي په شیشه باندې د هغوی لومړی خپرونه به وي او د هغوی خبرې به تاسو اورئ. ما سره چې کوم دی نو یقینا زه به ووایم چې د عوامي نیشنل ګوند پارټۍ سره د شروع نه د هغوی یو د آبا و اجداد نه یو تړون دی او هغه سلسله چې کوم دی نو تر اوسه پورې روانه ده. ما سره واجد علي خان صاحب ناست دی، کوم چې سابقه یعنی پخوانی د جنګلاتو د محکمې وزیر هم پاتې شوی، چې کوم د عوامي نیشنل ګوند چې کوم په پښتونخوا کې حکومت را سره واجد علي خان صاحب ناست دی، هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني چې ستاسو زه په خپل شیشه باندې راوختم او زه خپله خبره چې دغه ستاسو په ضد باندې قوم او ولس ته ورسوم. لاله ډېره مننه کوم مونږ ستاسو هم چې تاسو هم زموږ په شیشه باندې او بیا خصوصا بیا د پښتنو کې داسې هم په دې باندې ویاړ کوو، په دې باندې فخر کوو چې د پښتنو داسې بچي چې هغه د پښتنو دپاره سوچ ساتي، د پښتنو د مسایلو دپاره چې کوم دی نو خپل اواز وقتاً په وقتاً پورته کوي. خو مونږ به بنیادي بیسک نه به راځو، ځکه چې ډېر مینوال به وي چې هغوی به چې کوم خبر به ني د سوات د خاورې نه به خبر ني او هغه خو مونږ به څه نندارو کې وښودل، خو د سیاسي توګه باندې چې څنګه ستاسو مرکه کېږي. لاله دا راته وایي چې هم پیدایش هغه خاپوړې چېرته مونږ وایي هغه هم په دې خاوره شوي دي؟ موږ په دې خاوره باندې 500 کالو نه بعد چې کله یوسفزۍ ټرایب چې د یوسفزۍ قبیله چې د افغانستان نه راغلې ده، نو د هغه وخت نه تر اوسه پورې زموږ خاندان زموږ په دې خاوره باندې موږ آباد یو او دا زموږ خاوره ده، په دې باندې پیدا لوي. سمه ده. لاله دا راته وایي چې کوم د تعلیمي هلې ځلې وي د یو ماشوم هم د وړوکوالي نه هم یو سوچ یا هغې ته یو سوچ ورکړی شي، دوه څیزونه یو بایچای سي یو چې کوم دی نو بای فورس سي، دوه څیزونه وړوکوالي کې څه سوچ و مطلب چې د سیاست لاره یا څه نور څه کې ستاسو څه انټرست دا ځان چا باچا چې زمونږ د خاندان چې دی نو که موږ د دې تجزیه کوو یا خبره کوو نو چې کله په دې ملک کې حکومت نه و، دلته قبایلي ژوند و، نو د قبایلي ژوند یا هغې خپل یو سیاسي لوبه یو سیاست وي، نو په هغې کې هم زموږ د خاندانو زموږ مشران چې د قبایلي سیاست کې د هغې خپل یو رول و چې هغه وخت هغې ادا کړی و. او چې کله ریاست جوړېدو نو د ریاست په جوړېدو کې هم زموږ خاندان خپل یو رول چې دی هغه کردار ادا کړی و. زموږ نیکه چې دی هغه د باچا صاحب سره مطلب چې ملاتړ د هغه سره مطلب د ریاست په جوړېدو کې یو پوره ښېګړه چې هغه کړې وه. بیا چې کله سیاست دلته راغی نو سیاست د پاکستان کې د سوات د انضمام نه وروسته مطلب چې دلته کې د پاکستان سیاسي ډلې چې دي هغه راغلې
نو په هغه ټایم کې دلته دوه ډلې وې چې هغه یو د والي صاحب ملګري ډله وه او یو د والي صاحب مخالف ډله وه. نو په هغه ټایم کې دا ډلې دوو حصو کې تقسیم وې. نو د والي صاحب حمایتي ډله چې دا مسلم لیگ ته لاړه او د والي صاحب مخالف ډله چې وه هغه په هغه ټایم کې نیشنل عوامي پارټي وه هغې ته لاړه. زمونږ خاندان چې دی زمونږ خاندان شو افضل خان علی خاندان شو ډیری خان دا ټول چې دي عوامي نیشنل پارټۍ ته لاړو. اگر چې د ولی خان صاحب د هغوی د فیملي سره زموږ تعلق چې دی هغه د سیاست نه بالاتر موجود و د مخکې نه چې سوات کې لا سیاست نه هم و سټیټ و خو د سټیټ په وخت کې هم زمونږ د چا سره دی د ولی خان صاحب د فیملي سره زموږ تعلق و او هغه تعلق چې دی هغه په سیاست کې چې دی هغه په کار راغی بیا موږ به حیثیت ډله چې د هغه موږ عوامي نیشنل پارټۍ ته چې موږ په هغې کې شمولیت وکړو. لالا دا راته وایي چې تعلیمي هلې ځلې مو څنګه وې چېرته نه مو کړي څنګه طریقې سره مو زموږ سوات کې خو داسې و چې په سوات کې سټیټ سکولز و په هغه ټایم کې چې موږ کله دلته سبق وی او هغه سټیټ سکول چې دی هغه د هغې خپل یو ښه سټنډرډ و. نو دلته کې هېڅوک بل سکول ته نه تلل خو ټول چې دی هغه به ګورنمنټ سکولز ته تلل. ما په ګورنمنټ سکول کې منګورن های سکول نمبر 1 کې ما په هغې کې اډمیشن کړی د هغې نه ما بیا لسم وکړو. د ګورنمنټ جانزیب کالج نه مې ګریجویشن وکړو. بیا مې کراچۍ یونیورسټۍ نه د هغې نه مې لا وکړه او د هغې سره مې د هغې نه ایم اے هسټري چې هغه وکړه. دا زما تعلیمي دغه په پښتون صنف فیډریشن کې چې زه کالج کې په کم عوض داخل شوم نو چې د کالج فارم مې داخل کو نو په عوض باندې مې د پښتون صنف فیډریشن فارم چې دی هغه م ډک کړ او دغه زما د سیاست کې دغه د شاملېدو اولنی فارم و چې ما ډک کړ او د هغې د پښتون صنف فیډریشن د پلیټفارم نه د یونټ نواله د صوبه سیند د چیف ارګنایزره پورې او بیا د مرکزي د عهدو پورې زه په دې ټول سیاسي لاین کې تلم تېر شوی. سمه ده. هغه فارم ډکول چې و نو هغه چا نه متاثره کېدلو یا یو سیاسي کورنۍ سره م تړون و هغه داسې و چې زموږ فیملي چې هغه تړلي خلک وو مطلب چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره او د عوامي نیشنل پارټۍ سره تړلی سټوډنټس وینګ چې دی هغه پښتون صنف فیډریشن و. نو په دې کې دویمه خبره پکې نه وه چې ما څه بل سوچ کړی وی خو چې لاړم پښتون صنف فیډریشن سټال ته لاړم په هغې باندې مې خپل فارم چې دی ډک کړ. سمه څنګه تاسو د لا ذکر وکړو نو په پیسې بیا دا لته مې چې اولنی الیکشن مې د پښتون صنف فیډریشن نه د جانزیب کالج د سټوډنټس یونین چې کوم الیکشن دی نو په هغې کې په فرسټ ایئر کې زه د کلاس ریپرزنټیټیو دپاره زه ورغېدم هغه الیکشن چې دی اولنی الیکشن مې اولنی الیکشن چې دی هغه مې ګټلی و د پښتون صنف فیډریشن د پلیټفارم. سمه ده سمه ده. لا ذکر مو وکړو چې د پیسې لحاظ سره د وکالت ته هم راتګ وشو یا که نه؟ او ته اوس هم د سوات بار اسوسییشن ممبر یم او یو 3 کاله مې چې زه په 86 کې ما پارټي جوین کړه سټوډنټس لیب مې ختم کو نو 86 کې زه راغلم او بار مې هم جوین کړ او بیا د 86 نه راواله د 90 پورې زه په بار ممبر وم او په هغې کې مې خپلې لږې ډېرې هلې ځلې هم کولې څه کیسونه میسونه څه لږ ډېر او چې کله پالیټکس ته رانم په 90 کې زه د دې حلقې نه ایم پی اے منتخب شو نو بیا مې پریکټس چې دی هغه بیا پرېښودېدو. سمه ده. نو بیا مو د سیاست لاین اختیار کړو؟ سیاست لاین خو پریکټیکلي دلته وم او بعض ممبرشپ چې مې هغه سټل چې دی هغه شته او چې کله د ملګري وکیلانو ممبر یم او د ملګري وکیلانو چې کله هم ضرورت وي او اواز کوي نو بس د هغو هغه پلیټفارم ته هم ځو کینو ورسره خبره ورسره هم کوو او که ضرورت وي نو ووټ خو مطلب هر کال ورکوو چې کله که نو څه ضرورت وي محسوس کوي چې موږ ورسره سره هلې ځلې کولی شو په هغې کې ورسره شرکت کوو. سمه ده. عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی نو په هغه وخت کې او نن چې په کوم ځای کې ولاړه د دې ترمنځ څه فرق ګورئ او که څه فرق ګورئ نو ولې ګورئ؟ داسې ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ د هغې سټرکچر چې دی یا د هغې هغه جوړښت چې و هغه د ټول پاکستان د مغربي او مشرقي پاکستان په سطحه باندې و. بیا په هغه ټایم کې دلته ایشوز چې دي هغه د موجوده ایشوز نه جدا و. په هغه ټایم کې د پرست ازادۍ خبره وه په هغه ټایم کې د تحریر او د تقریر خبره وه په هغه ټایم کې دلته کې د جمهوریت خبره وه دلته جمهوریت د استحکام د مضبوطیا خبره وه دلته د ترقي پسند سیاست خبره وه دلته په دنیا په دوو دغې کې تقسیم وه په حصو کې یو خوا پرو رشین وه یو خوا پرو امریکنز خلک وو او انټرنیشنلی مطلب دا چې یو کولډ وار و او په هغه کولډ وار کې مطلب دی دلته کې د عوامي نیشنل پارټۍ جوړښت او په هغې کې د ټول پاکستان مترقي خلک شاملېدل چې هغه که د بلوچیانو
عثمان ګل وه که هغه روغ پښتون وه که هغه خدای خدمتګار و که هغه بیا د جتویي حیدربخش جتویي هادي کمیټي وه که هغه په پنجاب کې د میا افتخار حسین پارټي وه مطلب چې ټول د پاکستان ترقي پسند خلک او په دنیا کې د ترقي پسند خلکو چې په پاکستان کې کم جوړښت و کم ټولګي و په هر سطح باندې ایون په مشرقي پاکستان کې که باشاني و که پروفیسر مظفر احمد و دا ټول خلک چې دا په عوامي نشنل پارټي په نشنل عوامي پارټي کې شامل وو او د هغو جنګ چې و هغه د بنیادي حقوقو د هغو جنګ چې و هغه په دنیا کې د غیر جانبدارانه خارجي پالیسۍ و په هغه ټایم کې د هغو جنګ چې دی په دې خطه کې د امن و د هغو جنګ چې د پاکستان د سیټو سنټو نه ویستلو چې دوی د سیټو سنټو نه دغه نه وځي او دلته کې مطلب یو مکمل جمهوري سیستم چې دی هغه موجود دی زما په خیال باندې په هغه ټایم کې یو تحریک او هغه مکمل جدوجهد یو داسې سټرګل و چې پای کې ډېرو خلکو مطلب چې هغې جیلونو ته لاړو ډېرو خلک مطلب حسن ناصر غوندې پکې زلمی پکې شهید شو داسې زمونږ د پارټۍ ولی خان شو یا عطاالله خان منګل شو یا داسې د مهاجر سټ د محمود علي عثماني یا داسې ډېر خلک چې اعزاز نظیر نو دې ټولو خلکو یو مشترکه جدوجهد و او هغه اشتراکي دغه چې و جدوجهد چې هغه د پاکستان په سطح باندې و په هغه ټایم کې ایشوز چې دي هغه جدا و نو د هغه ایشوز او د دې ایشوز په منځ کې ډېر لوی فرق دی د نن سیاست چې دی هغه لکوټې اسان هم دی هغه د روس ته ماتېدو نه وروسته هغه سیاست چې دی د هغې شکل هم بدل شوی دی دلته د قومونو د جدوجهد هغه دغه شته خو مطلب د اتلسم ترمیم نه وروسته ډېرې خبرې چې د هغه حل شوي هم دي چې بنیادي کم ایشوز چې وو په هغې کې مطلب ډېر فرق راغلی دی انټرنیشنلي مطلب دی چې داسې یو د فارن پالیسۍ په حواله باندې کوشش دا دی چې خلک کوشش دا وکړي چې ډېر زیاتې ډیموکراټیک کړي زیاتې مطلب د قومونو سره په دوستۍ باندې مناصرې جوړې کړي دا سټرګل لا روان دي چې پاکستان خارجه پالیسي چې دا ازاده شي دا پارلیمنټ ته لاړه شي پارلیمنټ د هغې هغه وضع چې دا هغه جوړه کړي نو بهرحال خو د عوامي نشنل پارټۍ او د نیشنل عوامي پارټۍ په منځ کې د سیاست یو پوره وخت چې دی یو تیر شوی دی او په دې منځ کې NDP هم جوړه شوې وه د NDP خپل یو جدوجهد دی چې هغه هم د حیدرآباد ټریبیونل د خان عبدالولي خان د هغه د ملګرو باندې د غدارۍ هغه ټریبیونل د هغې ماتېدل دا یو پوره جدوجهد چې دا شوی دا ډېر لوی وخت غواړي چې سړی په دې باندې سمه ده سمه تاسو وایي سیاست نن سبا اسان شوی دی هغه ټایم کې مشکله وه خو بیا چې کوم مونږ موجوده چې ګورو چې په پښتونخوا کې حکومت پاکستان تحریک انصاف راغه MP زما خیال دی چې یو سیټ هغې ترلاسه کړی د بابک صاحب په شکل کې جی د سوال نه زموږ چې دی هغه سید جعفر شاه چې دی هغه زموږ MP منتخب شوی دی صحیح ده د بنیر نه چې هغه زموږ صدر حسین بابک چې دی هغه سمه ده نو تاسو وایئ چې اسانو نو بیا دومره لوی سطح باندې یو 15 کاله حکومت کول په یو صوبه باندې او ناګهانه بیا زما د هغې مطلب دا دی هغه ټایم د سیاست وضع چې دا بدله وه اوس دلته چې دا دلته خو بیا مطلب دی چې د روس ته ماتېدو نه وروسته دلته چې کومه لوبه شروع شوې ده د هغې خو بیا جدا اجزا دي دلته ټیرریزم راغی دلته کې مطلب دی چې انتها پسندي راغله دلته کلاشنکوف کلچر راغی دلته هیروین کلچر راغی دلته مطلب دا دی د پاکستان په دې خطه باندې چې کم افات نازل شول نو د فساد د هغې په شکل کې چې هغه اعلان شو د دې فساد مطلب دا دی چې زمونږ مشرانو خان عبدالولي خان او فخر افغان باچا خان چې کومه خبره کوله چې د افغانستان دا جنگ چې دی دا جهاد نه دی دا فساد دی د سنډانو په جنگ کې مطلب چندخان چقیږي دا چې دی دا د خاورې د خطې ته مطلب د جنگ د راوړو ذریعه ده او دا خبره به هغو کوله چې د سنډانو په جنگ کې چندخان چقیږي نو هغه وشوه امریکې خپل مفادات ترلاسه کړل روس چې دی هغه په شا باندې لاړ مطلب روس چې دی په شا لاړ دلته مطلب هغه ټول خلک هم داسې پاتې کو او د هغې نه دلته چې کومه خرابۍ پیدا شو نو هغه نن هم پاکستان چې دغه ټیرریزم نه چې اخلاص نه دی دلته مطلب روزانه بمان ډزېږي دلته روزانه مطلب ټارګټ کلینګ کېږي دلته روزانه مطلب پاکستان په خپل تاریخ په مشکل ترین وخت کې چې هغه موجوده وخت کې چې هغه داخل شوی دی او دا مشکل ترین وخت چې دی دا چې دا موږ ته د هغه جهاد هغه تحفه ده
چې هغه موږ ته سپورټ پای صحیح 910 کې د 2009 او 2010 کې چې کوم تراګری وه او نن وخت ګورو فرق راغلی کنه دا خو اکسپټ کوي کنه چې فرق راغلی فرق په دې بنیاد راغلی چې ان پی چې دلته راتله نو ان پی په پاکستان کې واحد سیاسي پارټي ده چې هغې کم منشور پیش کړی هغې عملي کو بل یو سیاسي پارټي داسې نشته چې هغه دا دعوه وکړي چې موږ کوم منشور په الیکشن کې ورکړی قوم ته یا په خپل پارټۍ زموږ چې کوم منشور ان پی دا وي چې موږ په خپله خبره باندې امن غواړو د ان پی د زرو د 900 ورکرانو د قربانۍ په شکل کې دغه لوی جدوجہد نه اوسه دلته امن چې دی هغه عملي شوی دی دلته موږ خبرې کړي دلته موږ که موږ ان پی دلته نظام عدل ریګولیشن نه وی راوړی موږ د هغو سره ناسته نه وی کړی دې کې به د دې خبرې دا ډیویژن به نه و شوی چې کم خلک چې دي هغه په رشته باندې شدت غواړي او کم خلک چې دا د خپل مفادات دپاره شدت نوم استعمالوي دا ډیویژن چې وشو د هغې نه وروسته ملي خلکو وویلی شي باید تاسو هغه وایي چې اسلحه ږدو او اسلحه کې نه ښودېده او بیا دلته کې یو ډېر لوی جنګ وشو او د هغې جنګ نه وروسته ملي پای کې د سوات خلک چې دی بې کوره شول په دې کې مطلب چې د هر زموږ مطلب د هر کور نه پکې مطلب شهیدان منګول زما ورور پکې شهید شوی دی میر افتخار بچی پکې شهید شوی دی زموږ دلته کې د ایوب خان تورونه پکې شهیدان شوي دي زموږ د وقار خان رور او ویرونه او مطلب کورونه دا پکې تباه شوي دي زموږ ډاکټر شمشیر چې دی پکې شهید شوی دی زموږ ایم پی او د پارټۍ د مصدر مطلب دی چې د ان پی بشیر بلور پکې شهید شوی دی زموږ عالمزیب ایم پی ای پکې شهید شوی دی زموږ د پارټۍ ډېر درانه مشران د عہدیداران هغه پکې شهیدان شوي او د هغې نه اوسه ملي دلته چې امن راغلی دلته کې ملي د فوج وینې توی شوي دلته کې د پولیسو وینې توی شوي دي نو د دې نه وروسته ملي د امن چې دا راغلی دی زما په خیال باندې د دا حواله باندې د ان پی خپل یو ډېر لوی رول دی ان پی امن به راوړو امن یې راوست ان پی په خپله خاوره خپل اختیار غواړي صوبه خود مختاري راوړه ان پی دا وی چې زه به د خپلې صوبې نوم بدلوم زه به پښتونخوا غواړم نن خیبر پښتونخوا چې موجود دی زما په خیال باندې ډېر ښه طرف ته مې اشاره وکړه او ډېر ښه سوال ته پیدا کېږي عوامي نیشنل پارټۍ د پیپلز پارټۍ مطلب وفاق سره د هغه ټایم د وفاقي حکومت سره یو ځای چې کوم دن یو ځای شو نو د صوبې دپاره د عام ولس دپاره یې مفادات ترلاسه کړه سمه ده نن سبا ګورو چې بس 5م کال دی 4 کاله مونږ د دې چې کوم د صوبایي حکومت د وفاق سره نه لګېدل انډرسټینډینګ نه ډیولپ کېدل نقصان یې چاته وشو ولس ته یې وشو تاسو څه ګڼئ چې هغه دې ته په کوم نظر ګورئ عدنان صاحب چې چل دی چې یو دلته یو بنیادي فرق به ته کې عوامي نیشنل پارټي چې ده هغه له دې خاورې پارټي ده د دې تاریخ د دې خاورې دی د دې لیډرشپ د دې خاورې دی د دې زیلې په دې خاورې کې دي د دې او د دې جدي ټول د دې خاورې لپاره دی د دې ولس لپاره دی د دې قوم لپاره دی د دې بچو لپاره دی اوس پی ټي آی چې ده پی ټي آی چې د هغې یو ناره ورکړه هغې وایي چې موږ چینج راوړو موږ تبدیلي راوړو اوس د چینج مقصد د خلکو ته یې ښوولی نه دی چې دې تبدیلي څه ته وایي لکه موږ وایو چینج نو چینج چې د هغه بنیادي تبدیلی ته وایي او تبدیلی دې ته وایي چې زاړه شیونه به ختم شي او نوی شی چې د هغه یو سیسټم به راشي حقیقي معنو کې به یو بدلون به راشي لکه مطلب موږ دا وایو چې په 1970 کې په چین کې په روس کې بدلون راغی چینج راغی موږ دا وایو چې په 1948 کې په چین کې چینج راغی یو نوی ریولوشن راغی موږ دا وایو چې مطلب په ایران کې چینج راغی موږ دا ویلی شو چې مطلب دا دی په کیوبا کې چینج راغی تاسې دی چې د چینج په شا باندې یو مکمله فلسفه زما په خیال باندې له دې سره هېڅ داسې ویژن نشته و انو سره شته چې موږ په اقتدار کې راشو نو موږ به دا کارونه کوو به دا تبدیلیانې راولو موږ به په سیسټم کې دا تبدیل راولو موږ به دا راولو موږ به دا راولو او هغه به مطلب چې د هغې په بدل کې به یو تبدیلي یو چینج راشي له دې سره خو صرف یو ناروا دا چینج دې دلته هم خبره کوله او دا چینج چې دی په امریکا کې هم چا خبره کوله یو کینډیډیټ چې دی نو زما په خیال باندې له دې چینج او د امریکې چینج د هغه کینډیډیټ چې دی دا یو شی د چینج چې کوم بنیادي مقصد خو دې حاصل نه کړی شو دلته د هغې چینج مطلب دا دی له دې چې عمران خان دی د ملک وزیر اعظم شي عمران خان دی اسلام آباد کرسۍ ته ورسي نو چې کرسۍ ته زموږ په ووټونو خو کرسۍ ته نشي رسېدی نو چې زموږ په ووټونو کرسۍ ته نه رسېږي زموږ د مفاداتو تحفظ هم نه کوي ځکه نه کوي که زموږ د مفاداتو تحفظ کوي نو بیا به د پنجاب سره به پنګه اخلي نو چې دی پنجاب سره پنګه اخلي نو بیا به ووټ څنګه ورکوي او د هغې واضحه ثبوت چې هغه پاک چاینا اکنامک کوریډور دی چې کله په دې ملک کې د پاک چاینا اکنامک کوریډور فیصله کېده نو مطلب نو شریف خو مطلب چې هغه موټر ویز واغستېدل هغه مطلب سولر دغه چې دی پارکس واغستېدل
هغه مطلب چې د ترمل یا مطلب چې ګیس دغه چې هغه دغه هایډر د پاور جنریشن چې واغستل هغه اورنج ټرین واغستل دغه چې سین هغه موټر ویز واغستل هغه مطلب چې هایډل د پاور جنریشنز واغستل داسې دغه والا بلوچستان والا واغستل لیکن موږ څه واغستل موږ ته څه موږ به خره سپلای کوو دغه ته چین ته نو چې چین ته موږ ریالیس لا خره سپلای کوو خران نو دې له به خبره فارمینګ پکاري کنه نو دا دې چې مطلب دې د خندا خبره ده زمونږ له دې صوبې د حقوقو تحفظ دی ونه کړی شو دا پاک چین اکنامیک روز یو د دې چې کوم مغربي سایډ و هغه کمپلیټ نشو ځکه چې که دې په دې باندې زور ورکولی د پنجاب د مفاداتو خلاف خبره ده. نو لالا دلته یو خبره ده چې هغې باوجود چې ستاسو د پارټۍ مشر اسفندیار صاحب بیا هم نن ورځه پورې ولاړ دی او وایي چې یاره د نواز شریف مرستیال یم چې هغه د مطلب جمهوریت سره مونږ ولاړ یو خوشحاله دی هغه چې نه داسې خو مونږ چې دی زمونږ سټینډ چې دی هغه دا دی چې مونږ د سپریم کورټ د فیصلې سره ولاړ زمونږ دا خبره ده چې دې خبره مطلب هغه دا وایي که جی آی ټي جوړه شوه دا دغه په سپریم کورټ په اړه باندې جوړه شوه مطلب یو پریسیډنټ ته یو دغه شو جی آی ټي جوړه شوه اوس جی آی ټي خپل یو رپورټ ورکړو دا ښه دی یا بد دی دا فار دی یا نو اگینسټ دی د نواز شریف یا د چا په حق کې دا فیصله چې دا به سپریم کورټ ته شي په سپریم کورټ کې به دوه فریقین چې په دې باندې خپل دلیل ورکړي سپریم کورټ چې کوم ډیسیژن وکړي موږ هغه ډیسیژن منو موږ نه جی آی ټي ډیسیژن دغه منو چې دا کوم ورډیک ورکړی دی دا ټیک دی که غلط دی نه دې ته موږ ټیک وایو نه موږ دغه دا دی سټینډ چې سپریم کورټ موږ د سپریم کورټ د فیصلې سره ورکړو سپریم کورټ ځکه د من له ټونه غټ عدالت دی نو څه جی آی ټي هم سپریم کورټ جوړه کړې ټیک ده نو اسفندیار صاحب دا وایي چې د وزیر اعظم په استعفا کې نه هغه لږ فرق دی که مطلب په یو سړي باندې اف آی آر په یو سړي کې په یو سړي اف آی آر کټ شو په دې خو دی مجرم کېږي نه که نه خو دا اف آی آر به جي دا به کورټ ټرایل کوي که دا اف آی آر کې دا سړی غل شو دی ثابت شو نو مطلب کورټ ورډیکټ ته موږ کورټ ورډیکټ موږ وایو چې اف آی آر تاسو کټ کړی دی خو چې تر څو پورې مطلب کورټ په دې باندې ډیسیژن نه دی ورکړی دا وخت پورې مطلب موږ چاته غل یا سات نه شو ویلی دا اسفندیار خان دا ورډیکټ هغه دا نه دی چې په دغه اف آی آر وضاحت دا دی چې مطلب که کورټ د خلاف ډیسیژن وکړي د کورټ خبره منو که دې صفا کړو موږ د صفایي منو خو موږ دا نه وایو چې مطلب په دې خبره باندې چې د خلاف اف آی آر کټ شوی په دې باندې مجرم دی ملزم دی ځکه چې اف آی آر پې کټ شوی دی مجرم کېږي به هغه چې کورټ د خلاف ډیسیژن سی پیک په حق باندې ستاسو پارټۍ څه سټینډ اخیستی د سی پیک په سټینډ باندې لاولنۍ زموږ سیاسي زموږ پارټي وه چې هغې په دې باندې سټینډ واخیستو موږ په دې باندې آل پارټیز کانفرنس راغوښتې دو په اسلام آباد کې او زمونږ د ان وای او کوم چې زمونږ دغه تنظیم دی ارګنایزیشن دی هغې دا ټول دغه چې د ارګنایزیشن د ټول پاکستان پارټي مشران راغوښتل پای کې کېنه او له دې په فار اګینسټ باندې مطلب هغه خپل مکمل بریفینګ ورکړو او دغه بریفینګ چې دی هغه ومنو چې په دې کې مطلب دې کې لیپسز دي په دې دغه کې ځکه چې کوم اوریجنل روټ و هغه روټ چې دغه ډایورټ کړی بل طرف ته یې بولی او په هغې باندې ان پي چې د هغې خپل سټینډ راوړو په هغې باندې هغې مسلسل خپلې خبرې وکړې او بیا نواز شریف چې دی دا شیورټي ورکړه چې نه دا مغربي روټ چې دا به جوړېږي اوس دا دی چې موږ په دې خبره دا یو چې دا ګیلم ده د پی ټي آی د حکومت نه پکار ده چې دوی دا خبره چې دا د سی سی آی میټینګ ته وړی وي کونسل اف کامن انټرست ته دوی وړی وی په کونسل اف کامن انټرست کې به دا سنجولی شوی و چې بھائی دا سی پیک څه شی دی دا سی پیک کوم ځای دی د دې کې زونز کوم ځای کې دي په دې کې مطلب فایده څه ده په دې کې نقصان څه دی اوس دا دی چې دې حکومت صوبایي حکومت دا دې ټول نه بلنډر یې کړی دی چې دوی دا سی سی آی ته نه دی وړی که دوی ولېږي دوی مطلب چین ته لاړو هلته کې دوی رضا شول چې مطلب دا شی چې دا زم په فایده کې دی اوس مستقبل کې به دا فیصله کېږي ځکه چې همته خو دې سی پی خو مطلب داسې پټ په پوڼې کې بند کړی دی چې نه د دې روټ چاته معلوم دی نه په دې کې زون چاته معلوم دي د دې کې نه انویسټمنټ چاته معلوم دی په دې نه ټیکې چاته معلومې دي د دې نه ریلوے لاین چاته معلوم دی اوس دا دی چې دا خو اصل د حکومت ذمہداري وه چې د کامن کونسل اف انټرست ته دا وړی وی او پای کې د ټول پلان دی راوړی د کونسل اف کامن انټرست دوی ونه وړی شوه که دوی وړی وی نو دا مطلب چې موږ ته به نور مخ رانوی شو نو زما په خیال باندې مستقبل کې به وخت او هسټري چې دی ابل پی ټي آی ګورنمنټ چې د دې د هغې د دې قوم لاس چې به دې په روان کړي چې خلک به یې نه معاف کوي خلک به یې نه معاف صحیح ده تاسو په کلار کېناستئ یا څه کوئ لګئ په څه معاملې هم په سی پیک باندې سی پیک باندې خو زموږ هغه زوړ سټینډ دی چې به دا سټینډ چې دی چې د پښتنو چې دوه خبرې دي په دې کې ټرایبل بیلټ په دې شاملوي
د باجوړ نه راواله د وزیرستانه پورې دا به دی لاین ورکوي او دا به دی سی پیک سره دا کنیکټ کوي په دغه کې په ژوب سره یا دغه سره ځکه چې بغیر له دې نه دا کېږي چې مطلب په دې کې د ټرایبل بیلټ ایریا ونی شي په دې کې دا ونی شي چې مطلب زمونږ ریلوے لاین چې دی زمونږ د پیښور لاین چې دا اپګریډ نه شي زمونږ د پیښور نه په موجوده وخت کې د ټول نه شارټیسټ روټ چې دی د ریلوے لاین د دلګۍ په زمونږ ریلوے لاین موجود دی د دلګۍ نه د بشام په 60 کیلومتر مطلب چې موږ ته مزید ریلوے لاین پکار دی او دې چې د حویلونه خوري نو دغه زما خیال دی چې دا به د 200 نه زیات وي کم از کم که دې دا ریلوے لاین هم په دې طرف باندې بوځي دا لاین نو په دې به هم د پښتنو څه حشک شوي به وشي چې واقعي د پښتنو مطلب په سنه شکل کې دې ته مطلب فایده شي دا مطلب سی پیک نه سمارات چې دا لیک ډېر ملو شي چې موږ په لاره باندې تیریږي دا سنه څه ها سم ده لاله دا راته وایي چې مطلب مولانا فضل الرحمن صاحب بیا ورسره سراج الحق صاحب او بر سره چې کوم دی نو ملي رهبر شیرپا صاحب هغوی په سی پیک باندې هم تاسو سره په هغه اے پي سي کانفرنس چې کوم تاسو آل پارټیز کانفرنس راوغوښتو هغې کې هغوی هم په کلار شو یا هغوی هم څه په دې باندې کار کوي داسې ده چې کوم له دې خاورې پارټیانې دي او یا هغه په دې خاوره باندې خفه کېږي نو خامخا به هغه په دې باندې خپل یو نظر به لري او دا به ګوري چې مطلب په دې باندې څه کېږي څه نه کېږي هغه د حکومت وخت هم دغه دی زما خیال په اخرنو مرحلو کې دي نه وفاقي صوبایي دواړه ټول مطلب چې دي په اخرنو مرحلو کې او دا اخرنی کال چې دی نو دا مطلب د بحرانونو ښکار دی دا کال چې دی دا له دومره مشکلاتو کال دی زما یقین نه کېږي چې دوی مطلب سی پیک ته پکې جوړ شي سمه ده لاله رومبا چې کوم تاسو الیکشن کې ښه کارکردګي رانغه د ایم پي د هغې چې کوم وجه وه تاسو دغه وه چې مونږ یې کمپین ته پرې نه ښودېدو بس مونږ یې صرف کورونو پورې محدود کړو سمه ده اوس بیا دا بله میا افتخار صاحب سټیټمنټ هم دغه راغلی و چې را بیا هماغه چل کېدو والا دی څه بیا څه موږ خدای چې د میا صاحب سره به خپل انفارمیشن به صحیح په سنه شکل کې کا خبره کړې نو هغه ضرورت نه کوم ځکه چې هغه زموږ د پارټۍ مرکزي جنرال سکرټري دی او خامخا به له هغه سره څه مواد څه به وي خو زه دا خبره کوم چې د هغه وخت نه موږ لږ ښه یو لا موږ په میدان کې یو موږ چې به دا چې دې نه موږ نور څومره زیات ښه کېږو نو موږ خوشبینه په دې بنیاد باندې یو چې مطلب فیلډ کې لا موږ ته چا هغه شکل کې ریکارډ نه پیدا شوی کم ریکارډ چې موږ ته په 2013 کې موږ د امن د وضع چې دا ښه ده موږ خپلې جلسې کوو زموږ مشران جلسې کوي موږ مطلب قوم ته ځو ولس ته ځو خپله خبره کوو او هغه خبره چې د هغه قوم ته رسیم او نن په دې قوم کې یو داسې یو خبره چې دا یو داسې جذبات یا زم په یوت کې داسې یو خبره چې دا هغه خبره ده چې ان پی چې دا هغه له دې خاورې پارټي ده او ان شاء الله په 2018 کې چې کوم الیکشن کېږي په هغې کې به د ان پی کارکردګي چې دا به ډېره زیاته ښایي الله دې وکړي چې څنګه ستاسو جذبې دي او د ولس لپاره یو ښه سوچ لرئ د دې کام دپاره سوچ لرئ هغه دې بختور شي د سوات دلته سوات ته راځو سیاسي شعور ته په کوم نظر ګورئ چې اوس ښه شوی دی یا که نه دا چې کوم اپریشن و هغې نه پس سیاسي شعور څومره راغلی داسې ده چې دا خلک چې دی د سوات خلک دا ډېر زیات آزاد خلک دی دین لکه ټول پښتانه د چا زور باندې څه خبره نه مني ټول آزاد خیال دي خو زمونږ د سوات خلک چې دا میجارټي دا لیبرل خلک دی دا پاسته خلک دی دا په دا کې په ځان کې خلک ابزار کولو والا خلک دی ځکه مطلب یې زموږ دلته پاپولیشن ډېر په تیزۍ سره زیاتېږي ځکه چې دلته کې د میلمه قدر هم شته دلته کې د بهرنو د راغلي لپاره مطلب نیک جذبات هم شته او دا وجه ده چې دا زموږ کمزوري هم ده په یو لحاظ سره چې مطلب موږ خلک په ځان کې ابزار کوو نو پای کې ښه خلک هم راشي بد خلک هم راشي نو ښه خلک خو ښه خلک خو بد خلک زموږ ته مشکلات هم جوړ کړي نو دا زموږ دا حواله چې دی دا کله کله زموږ لپاره تاوان سبب وګرځي مطلب دا دی د سوات خلک ایز ا هول چې دا ډېر پرامنه دا ایجوکیټډ دا لیبرل دا ډیموکرات خلک دی هر وخت خپلې فیصلې چې دي دا په خپل بنیادونو باندې کوي زما یقین دا دی چې دوی ډېر زیات سبق چې دی هغه حاصل ځکه چې د سوات دا مهاجرت چې دی دا په ټوله دنیا کې د ټول نه سکسس سټوري چې دی هغه دا ده چې د ان پي په وخت کې د سوات خلک وته په 2 میاشتې کې واپس راغی په دنیا کې تا ته دې نظیر څه ته په یو ځای کې نه میلاویږي چې په 2 میاشتې پس
وتلي په لکونو خلک چې واپس خپلو خلکو ته خپل علاقو ته راشي خپلو کورونو ته دې راشي خپلو جوماتونو ته دې راشي هغه بچي سکولونو ته راشي چې هغه یو بچی په یو ځای کې بل په بل ځای کې بل په بل ځای کې زما په خیال باندې دا سکسس سټوري چې دا په دې کې د ایم پی ډېر لوی لاس دی په دې د نمایندګانو ډېر لوی لاس که موږ وختن په وختن د خپلو مشرانو ته مطلب ګریوانونو ته لاس نه وای اچولی چې بای زم دا خلک واپس کوي زم خلک چې د امن هغه دا تاسو سواد ته واپس کوي تاسو په دې او هغو مطلب چې دا تللی نه وي هغه مطلب د احمد د لیډرشپ سره خبره کړې ده هغه د پاکستان کې د پولیټیکل لیډرشپ سره خبره کړې ده چې باید د سواد خلک چې دا واپس کوي دا هغه کوششونه چې د سواد خلک 2 میاشتې پس د خپل وطن ته راغلی دی نو زما په خیال باندې دا په دنیا کې د دې نظیر نشته که څوک دا خبره کوي دا زه بالکل په چیلنج سره دا خبره کوم چې ماته په دنیا کې څوک وښي فلسطینیان دې ماته وښي د عراق دې ماته څوک وښي د شام دې خپل وطن کې موږ آی ډي پیس ته وګورو چې دا مطلب دی چې لکه موږ دا وګورو چې نن د وزیرستان خلکو نن د باجوړ خلکو نن د خیبر خلکو سټیل مطلب دی چې ډېر خلک چې دی هغه عمر د هله زله ذکر راځو تاسو تیر وخت راځو چې تاسو هم پخواني د جنګلاتو وزیر پاتې شوي سم کړي دي چې سکم بهتري راوستې ده چې هغه تر اوسه پورې هغې نه ثمرات هغه سرله اوس خو د 90 دنو والا چې کوم بدلون دعوه وه نو هغه دې ته راغله چې وایي 65 سالو کیسه وه هغه یو ځل نه صفا کېږي خو به هر حال تاسو چې څه پرېښي دي هغې ته ښه پرېښي دي سم پرېښي دي زما څه خو انوایرمنټ ډپارټمنټ جی انوایرمنټ ډپارټمنټ کې چې دی نه په هغې کې انوایرمنټ دغه چې وه ایجنسي چې دا هم زما سره وه په دې کې زما سره وایلډ لایف هم زما سره وه جی په دې کې فارسټ هم زما سره سمه زما سره په دې کې ټرانسپورټ مو خو ټرانسپورټ بیا موږ سرنډر کړو سمه په دې بنیادو سرنډر کړو چې مطلب چې کوم ځای کې د انوایرمنټ خبره وي نو هلته ټرانسپورټ چې هغه ساته ځکه ټرانسپورټ په خپله پلوشن پیدا کوي سمه ده نو هغه چې دی بیا هغه جدا ډپارټمنټ جوړ شو او فیشرز چې دا اګریکلچر ته لاړ ټکه دا هغې څه تعلق نه دا دې ډپارټمنټ زما سره او موږ کوشش دا کړی دی لکه چې موږ د فارسټ ډپارټمنټ چې دی دا موږ د دې خاورې او یا انوایرمنټ ډپارټمنټ چې انوایرمنټ ډپارټمنټ زما په وخت کې دا صرف یو په پېښور کې موجود و بیا چې زه رالم دا ما هر یو ډویژن هډکواټر ته چې دا موږ یو دفتر چې کولاو کې چې په هر یو ډویژن هډکواټر کې انوایرمنټ ډپارټمنټ کولاو شي چې کم از کم د انوایرمنټ د دې نوم نه له دې نه خلک خبرې چې په دنیا کې وایي انوایرمنټ چې هغه کې پلوشن دی انوایرمنټ کې مطلب دی چې کلایمیټ چینج دی ګلوبل وارمنګ دی دا ډېر زیات یو لوی سبجیکټ دی په هغې باندې مطلب په دنیا کې انټرنیشنل کانفرنسز کېږي لکه ریو پلس 20 پلس وشوه یا د هغې نه مخکې کیوټو پروټوکول هغه ټولې دنیا خلکو ساین کړو چې مطلب موږ به داسې ګرین ټیکنالوژي به راوړو پاکه ټیکنالوژي به راوړو دنیا کې به مطلب هغه ټیکنالوژي نه یوز کوو چې هغې نه مطلب پلوشن پیدا کېږي نو دا مطلب چې دنیا دې ته روانه ده نو موږ کوشش دا و چې موږ دلته هغه دغه انټروډیوس کو هغه لاز هغه نو په دې حواله باندې موږ په انوایرمنټ ډپارټمنټ کې ډېر کار وکړو او دا موږ ډویژن هډکواټر ته راوستو په دویم ځای کې زموږ دا خیال و چې په دویم کې دا ډسټرکټ وایز به دا آفیسز چې دا به اسټابلیش کړو بیا تاسو وایي ځکه چې د دې هر یو کنسټرکشن چې د دې انوایرمنټل سټډي پکار دي چې د دې روډ نه د دې پل نه د دې دغه نه د کالونۍ نه د دې آبادۍ نه د دې نه به انوایرمنټ ته دا څومره فرینډلي ده او څومره فایده کوي څومره به نقصان کوي دا یو دغه بیا په دې کې لینډ رینج دی په دې کې فارسټ دی نو زموږ په اولي ځل باندې په 2012 کې موږ د ټول پاکستان اټلس چې دی هغه موږ شایع کړو او په کې موږ ډسټرکټ وایز چې موږ د فارسټ وښو چې په ټول پاکستان کې د ډسټرکټ په لیول باندې په کم ډسټرکټ کې څومره فارسټ دی او دا ریسرچ چې دی دا تاسو به چا چیلنج کړی نه دی چې کوم ډپارټمنټ کړی دی او د هغې په حواله باندې زموږ د صوبې 3% فارسټ چې دی انهانس شوی دی لکه زموږ د 17 نه موږ 20% ته تللي یو نو چې 3% موږ انهانس کړی 20% ته تللي یو دې مطلب دا دی چې 15% موږ ته نو سټرګل پکار دی چې موږ د خپل صوبه چې دا 25% ته ورسو نو چې 25% ته زموږ د فارسټ نو دا به انټرنیشنل دغه ته موږ ورسو دی سټینډرډ ته خو له پاکستان نور صوبې چې دي په دې ډول باندې ډېر زیاتې وروسته دي ځکه وروسته دي او په دې باندې ما په اسمبلی کې دا ویلو چې د نور پاکستان دې صوبو له پکار دي چې هغه د انوایرمنټ په حواله باندې زموږ صوبه سپورټ کړي هغې په خپل بجټ کې موږ له فنډ کړي ځکه چې که زموږ ګلیشیرز دا ویلي شو نو د پنجاب میدانونو هغې کې به اوبه له کوم ځای نه راځي
دا خو زمونږ اوبه دي چې پنجاب ځمکې چې دا پې سیلابېږي د سیند ځمکې پې سیلابېږي نو زمونږ د ګلیشیرز دپاره زمونږ د فارسټ ضرور دی زموږ د فارسټ دپاره فنډ ضرورت دی نو پکار دا دی چې مطلب زموږ د اوبو په حواله باندې پنجاب سیند بلوچستان چې هغه زموږ سپورټ کړي او له دې نه علاوه د پاکستان د 4.3 دغه چې دی یا 3 دی یا 4 دی دا فارسټ انډر کور ایریا چې په دې کې میجورټي زموږ دا حسابېږي که ته د خیبر پښتونخوا فارسټ لرې کې نو بیا پاکستان کې خو هېڅ هم نشته په نو پاکستان کې نو زما په خیال باندې په دې حواله باندې د هغې کریډټ هم مطلب تاسو ته تاسو خپل دور کې چې کوم دې لپاره هرې ځلې کړي دي لاله راځو موجوده چې کوم پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په سلو کې څومره نمبرې ورکوي مطلب یو تاسو یو انډیویجولي زه تاسو نه پوښتنه وکړم یا زما په خیال باندې زه خو دا وایم چې دی پکار دا وه چې دی د کوم منشور سره راغلي وو د کومې چغې سره راغلي وو نو هغه دا چې د یوت لپاره وه زما په خیال د یوت لپاره دی هېڅ داسې یو شی موږ ته ونه وی چې دی کومې وعدې کړی چې دی لکه موږ به خپل حکومت د دې به دغه کوو که نه کمپیر کوو لکه زما د یوت لپاره دا وه چې مطلب موږ هنرمند روزګار سکیم شروع کړو چې هر هنرمند سړي ته چې هغه ته به موږ 2.5 لک روپۍ ورکړو چې هغه په خپل روزګار شروع کړي موږ مطلب چې باچاخان خپل روزګار سکیم شروع کړو چې هغه باچاخان خپل هر هغه یوت ته چې هغه خپل کار هغه ته به 1 لک روپۍ چې دی ورکوي پکې 30% چې دغه زنانه ته وي 2% چې هغه مطلب ډسیبل دپاره وي باقي د هلکانو دپاره وي موږ مطلب چې روښانه پښتونخوا سکیم شروع کړو روښانه پښتونخوا سکیم کې دا چې په کوم یونین کونسل کې های سکول نه د هغې ماشومان چې په کوم یونین کونسل کې هغې سبق وایي په پبلک سکول کې د هغې فیس چې د هغه صوبایي حکومت ورکوي ځکه چې ایجوکیشن چې د صوبایي حکومت ذمې دار دی موږ ستوري د پښتونخوا سکیم شروع کړو چې ګورنمنټ سکولونه چې دي په هغې کې کم هلکان په بورډ ټاپ کوي لکه مطلب دی که د هغې نه د پبلک سکولونو واړه په بده وي خو چې دوی په کم لیول باندې اوچت وي نو دوی ته به موږ هغې ته هم سکالرشپ 10,000 او 15,000 ورکولې موږ 2,000 ماشومان چې دي هلکان دا موږ د پاکستان ښه ټیکنیکل کالجز ته لېږل هغې مطلب د هغو بورډینګ د هغې لاجینګ د هغې هر څه چې د هغه په صوبایي ګورنمنټ باندې هغه مطلب چې سکل هینډ دلته زیات شي موږ 2,000 جنکۍ چې د هغه د پاکستان ښه دغه ته د هسپتالونو ته د نرسنګ لپاره لېږل چې دي هلته FSC وکړي BSc وکړي MSc وکړي پکې PhD وکړي پکې ځکه چې دلته په دې صوبه کې موږ ته د نرسنګ ضرورت دی د هغې کمپیریزن کې هغوی هم تعلیمي اوس دا دي چې دوی چې موږ تعلیمي ایمرجنسي نافظ کړې ده او دوی باندې ډېر زیات کار کوو ډېره زیاته خبره پرې کوله د تعلیمي ایمرجنسي کباړه خو په دې رزلټ کې ووته چې د سرکاري سکول یو ماشوم چې دی هغه مطلب په ټاپ 20 کې نشته زما په خیال باندې په دې خبرو باندې هغوی له سوچ پکار دی اوس خو د هغوی له سوچ تتلی دی خو زما خیال د هغو ټول نظر په اسلام آباد باندې دی د هغې لپاره به دوی پنجاب کې ځان خپل سټرګل کوي ووټ په غواړي نو تاسو به خو د معاینې خدمت کې چې بیا غواړي سمه ده لاله پښتانه داسې دي که د مرګ نور 3 صوبې یو خواته کې او پښتونخوا یو سایډ ته کې دی دوی هر کال یو انسان لا یو پارټۍ لا موقع ورکوي او په دې ټولو زما خیال په دې ټولو چې کوم پارټیانې دي په هغې کې حکومت کړی دی صحیح ده خو دې خوا هماغه کې رزلټ راځي چې کوم هغه همیش دپاره ایکسپیکټډ وي نو پهله نه کلیئر وي چې بهی دا به داسې راځي څه د دې سوچ په کوم نظر ګورئ زما دا صوبه چې دا ټیسټینګ لیبارټري ده په دې کې خلک لیبارټري ده ټیسټینګ کوي زما خیال هغه ټیسټونه چې دي ټول ختم شو د دې تشخیص چې دی وشو دې مرض دوی خو دا ګوري چې په موږ کې دا مرض دی چې دی هغه به څوک کوي کله یو ټیسټ کو بیا بل ټیسټ کو بیا بل ټیسټ کو اوس دوی ته پته ولګوي چې په دې خاوره کې به هغه سړی حکومت کوي چې هغې زیلې په دې خاوره کې ځکه چې د دې پښتنو د دې درد فیل کوي د دې درد فیل کوي په دې باندې د دې لپاره خبري زما په خیال باندې دوی به خپل ځان دی پهله سپورټ کوي خپل ځان سمه ده بیا پکې بله خبره راځي بیا شیرپاو خان هم دلته نه مولانا صاحب دلته نه عوامي نیشنل ګوند نه یو کوېسچن دی زما دلته د دوی بیا مستقبل کې داسې یو راتلی شي داسې یو تړون راتلی شي زه به تاسو کته زه به تاسو ټولو تجزیه وکړم مطلب چې جمعیت علماء اسلام چې ده هغه دا چې په دې ملک شریعت غواړو موږ اسلامي نظام راولو که نه اوس چې د اسلامي نظام راولي 15 کاله د خپل حکومت شو 15 کاله پیپلز پارټي صاحب حکومت کې کېناستل 15 کال چې هغه نواز شریف په 15 کال کې د اسلام د څومره خدمت وکړو په کار دی چې دی هغه
چې د کوم هغه ولنټ ډرافټ دی هغه د پیپلز پارټي سره ساين کړی دی هغه د مشرف سره ساين کړی دی هغه د نواز شریف سره چې پای کې د اسلام څومره خبره چې د قوم ته وایي چې به موږ دې سره په دې شرایطو باندې حکومت کې ناسو دوی پوره نه کړ چې موږ ته لاړو جماعت اسلامي سراج سره د خاور سره ډېر محترم دی زم د پاره هغه مله 15 کال خپل حکومت وکړو 15 کال پی ټی ایس په حکومت کې دي خپل ډرافټ نو چې دی د پی ټی ایس دا کړي چې بدی کې بدی سم شریعت ناپیس کوي او کدی ام ام ای په دور کې دی خالص په ملکن ډیویژن کې خپل چې دا ویکیو مودل تا او د شریعت نفاذ کړی وي زما خلیفہ فضل الله بدلته نو پیدا شوی مطلب د شریعت په بنیاد باندې خدلته کې ټول فساد راغی کنه فساد وشو نو کدی خالص دغه یو مسله حل کړي په ملکن ډیویژن کې شریعت نفاذ کړی وي نو دا کریډ بم دی لور کړو زما موږ به دومره تباینه بچیو راځو پیپلز پارټي لا دغه پوز به چې دغه سین دی او چې کله مې په اقتدار کې دغه ټوله توجه د سین طرف ته او ځکه چې نن په سین کې مده دغه ټول مضبوط حکومت ته او خلک هغه جوین کوي مسلم لیگ چې دی دغه پوز به چې دغه پنجاب دی او دغه ټول پالیسي چې عموما مدغه پنجاب د پاره اوس پاتې شو زمونږ محترم شیرپاو خان نو شیرپاو خان یقینا چې هغه یو کوشش کوي چې هغه نشنلیزم ته راشي خو زما په خیال باندې هغه هم پدې کې موږ ته دې چې دیم په دې موجوده حکومت کې ناس ته پکار ده چې د دې حکومت سره پس شامل شوی هغه ډراپ د قوم ته وخت چې ما خو د صوبایي خود مختار خبره کړې ده ما خو د خاص وسایلو خبره کړې ده ما خو د قوم سره ملي په د تعلیمي ایمرجنسي خبره کړې ده ما خو په دې قوم کې د دې شین د پاره د پی ټی ایس سره ما ناشته کړې ده او ما دا ډراپ ساين کړې زما په خیال باندې هغه په کرپشن باندې هغه د وجدان وستل او هغه بیا واپس واغستل نو سیاست تقاضا خو دا و چې دوه ته کې به که تاسو اخلي هم هغه درې کسان بخلي کم چې تاسو وستلي دي هم د نوي کسان ورکړي زما په خیال باندې په دې ملک کې په دې خطه کې که د پښتنو خبره کوي موږ د نواز شریف سره مطلب حکومت کې ناستو موږ د شپږ میاشتې کې معمولا پښتونخوا نوم راکړي په دې خان عبدالوهاب خان د خدای پاک وبخي هغه سره اګریمنټ چې هغه ساين کړو شپږ میاشتې پس مې هغه نم تاسو کو چې هغه انکار وکړ حکومت پرې خو ما خو ولې چې د جمعیت علما حکومت پرې خو دی په اسلام باندې نه جمهوریت اسلامي حکومت پرې خو د اسلام نفاذ لپاره نه شیرپاو خان حکومت پرې خو د پښتون قوم دغه لپاره زه په دې خبره کې څنګه زه ووایم چې مله دې د پښتون قوم جنګ چې علاج کوي سم ده راځو ټایم را سره هم کم دی د پاکستان او د افغانستان د کوم موجوده خراب صورتحال خراب تعلقات چې کوم دي د پاغي باندې راځي چې دا زمونږ او د هغوی ترمنځ کم تعلقات خراب شوي دي دې ته په کم نظر ګورئ خرابی چېرته نه دی څه پکار دی خرابی چې دی خرابی خو 1978 نه شروع شوی دی چې کله په افغانستان کې خپل انټرنل یو انقلاب راغی هغه ځانه مطلب دی چې یو ټیک ته مطلب هغه یا ښه یا بدو په هغې باندې بحث نه کوو خو یو تبدیلي هغه راویستې ده په خپل ماحول کې دننه او ترکۍ صاحب چې دی هغه انقلاب راویستو او د هغه انقلاب په ضد باندې مطلب چې دلته کې یو داسې یو پروپاګنډه شروع شي دلته کې مطلب کفر راغی پلانې راغی ډینګې راغی او بیا مطلب حفیظ الامین راغی د هغې نه وروسته مطلب په کارمل راغی د هغې نه وروسته مطلب چې دلته کې جهادي قوتونه چې دي هغه راپاڅېدل او دلته مطلب چې اووه ګوندونه چې دي هغه جوړ شو هغه مطلب چې یو دغه یو سټرګل وکړو د هغې نه وروسته مطلب چې ډاکټر نجیب صاحب چې هغه زما په خیال باندې چې تاریخ په مطلب د هغه په شان لیډر پیدا نه کړي په افغانستان کې او هغې مطلب چې هغې د یو ان او دفتر نه راویستو هغې مطلب چې هغه شهید کړو زما په خیال باندې دا ټول سیناریو چې موږ وګورو د هغې نه وروسته مطلب چې هغه روس چې دی هغه ډیسانټیګریشن د هغې وشو نو زما په خیال باندې هغه سوپر پاور و د هغه سره په زرګونو مطلب اټمي میزایلې وې هغه سره اټمي اسلحه وه خو د هغې باوجود چې مطلب هغه په هغه تقسیم شو او د هغې نه ډېر ملکونه چې هغه را پیدا شول نو مطلب د دنیا کې چې د څومره مطلب دا دی په دنیا کې مظلوم قومونه و ازادي غوښتونکي خلک و د هغې سپورټ چې دی هغه به روس کوو مطلب چې هغه د منځه لاړ او دنیا مطلب چې د بای پولر نه یوني پولر ته راغله نو زما په خیال باندې په هغې فایده چا وشوه فایده خو د امریکې وشوه که نه چې په کلي کې دوه خانانې سړی دی ونه خفه شي بل له لاړ شي په دنیا کې دوه خانانو نو سړی به دی ونه خفه شو بل له به لاړ اوس خو مطلب یو خان دی او په ټوله دنیا کې د هغه حکم چلیږي په شام کې هغه لګیا دی په مطلب د لیبیا نه دغه د الجزایر نه شروع کړه الجزایر یې وګوره لیبیا یې وګوره شام یې وګوره
عراق یې وګوره زما په خیال باندې په مخه راځه په دې ټولو ملکونو کې مطلب دی چې یو الغاو تلغاو دی او د نیو ورلډ اورډر تحت مطلب دی لګیا دي چې مطلب نوي نوي اوس زما خیال هغې لګیا دي د کردستان د ازادۍ اعلان وکړو زما خیال هګیس کې به هغه آزاد کړي نو زما په خیال په دې جغرافیه باندې په دې خطه باندې چې کوم فساد راغلی دی د هغې فساد زیله چې دغه په افغانستان کې ښه ده او د هغې بنیادي دوه خبرې دي اولنۍ خبره خو دا چې پکار د افغانستان او پاکستان یو بل تسلیم کړي چې افغانستان یو آزاد مملکت دی او د هغې خپله یو انټیټي ده د هغې خپل مطلب چې د هغه ساون سټیټ دی موږ د مطلب چې د هغې هغه دغه تسلیم کړو او افغانستان د پاکستان په کې پاکستان یو آزاد ملک دی په دې کې مطلب دا چې د دواړو په ناسته باندې په باهمین ناسته باندې په مطلب چې مسله حل کېږي او د هغې ضامنان چې څنګه زموږ د پارټۍ دغه چې پاکستان افغانستان او چین امریکا دې خطې دا قوتونه دي کېني دا مسله چې دا دې حل کړي اوس خبر دا که چا دا خیالي چې په افغانستان کې به جنګ رواني او پاکستان به بچ شي زما په خیال دا خبره ممکن نه ده او که څوک دا خبره کوي چې په پاکستان کې به ډز ډوس کېږي او په افغانستان کې به امن دا خبره چې دا صحیح نه ده یو بل سره لازم ملزوم امن چې دی جی جی د دواړو امن او بدامني دواړو د یو بل سره تړلي دي نو زما په خیال باندې دا خبره چې دا ریلیز کول غواړي او دواړو ملکونو په دې خبره باندې کېني چې دوی د یو بل کې دننه چې د امن د استحکام چې دا یقیني کړي او دواړو ملکونو به یقیني کړي پس دغه نه په دې خطه کې امن راځي او که دا نه وي نو نن سبا مطلب دا دی چې په دې خطه باندې زموږ جغرافیه چې ده هغه زموږ دښمنه ده زموږ جغرافیه په دنیا کې په یو چوک کې ده د دې ټولې دنیا ته لارې ځي دا جغرافیه یو د ډېرو خلکو دلچسپۍ دلته پیدا شوي دي ډېر قوتونه چې دلته موجود دي نو پکار ده چې موږ د دې خلکو د دې قوتونو لاس چې دغه له دې خطې نه وباسو که په خپلو کې موږ جوړ شو نو دنیا نه به د دنیا د نورو قوتونو لاس چې دا به نه وځي او که موږ جوړ نه شو نو زما د لاسونه به نور نه وځي او دا خطه چې دا به نور زما په اوږه به ټوپک ږدي او ډز به کوي دغه به راځي صحیح ده وروستۍ پوښتنه کوم چې ان پي څه منشور راوړي 2018 کې عوام ولس لپاره بیا څه داسې دا ادنانشاه باچا چې ان پي چې کوم د هغې بنیادي خبره وه هغه د قوم د حقوقو خبره وه چې قوم ته حق میلاو شي قومي حقوق تر ډېره حده پورې موږ ترلاسه کړل لکه موږ د دې ځمکې نه چې به څه شی راوتو که نه دا له مرکز سره دا څومره سیندونه چې بهېدل دا له مرکز سره نن دا صوبه چې دا هغه په خپلو وسایلو باندې د هغې اختیار راغلی دی اوس د دې صوبې دا وسایل چې دي دا له دې خلکو د فلاح او بهبود دپاره استعمالول دي د دې لپاره مطلب چې موږ منشور کمیټي جوړه کړې ده زموږ چې کوم تیر قومي حق دپاره خبره د صوبې د نوم خبره وه صوبه خود مختاري وه د امن خبره وه ډېرې خبرې چې دغه زموږ سر ته رسېدلي دي آینده به هم کوشش دا کوو چې موږ له دې خاورې د فرد خبره وکړو له ده له فلاح د بهبود خبره وکړو موږ غواړو دا چې په هسپتال کې نن سبا 35 روپۍ بیډ دی نو زما خیال 35 روپۍ ته پیشنټ ته څه ورکوې مریض ته څه ورکوې ته مطلب په سکول کې بچي ته څه ورکوې زما په خیال باندې پکار دا ده چې انشاءالله تعالی موږ به کوشش دا کوو چې موږ نن د خپلې خاورې دا وسایل چې دي دا موږ د خپل افرادو ته خپلو ځوانانو ته خپلو بوډاګانو ته د دې وطن د هر یو وګړي ته چې دا موږ شفټ کړو او هغه له دې نه بهرول شي په دې باندې بختور شي په دې باندې دې نه مستفید شي او دا وطن چې دی چې موږ غواړو دا چې پښتانه د نورو قومونو سره سیال شي په ایجوکیشن کې په هر یو فیلډ کې زما په خیال باندې هغه طرف ته به ګام اخلو او د هغې لپاره منشور کمیټي ناسته ده انشاءالله تعالی یو سالډ منشور به راوړي چې به د خاورو د خلکو او د خاورې په توقع ده انشاءالله تعالی دا پوره خېږي صحیح ستاسو د ټایم راکولو قیمتي ټایم راکولو د بهترینې تجزیې یو نړۍ مننه کوو چې تاسو موږ ته ټایم راکړه ډېره مهرباني ډېره مننه چې تاسو زه د خپلې شیشې ته د خپل ټي وي ته زه راوښتېدم یقینا چې زه به ستاسو ټول مننه کوم دا د پښتنو ټي وي دی د پښتنو د کلتور د ثقافت د پرمختګ لپاره او بیا خصوصا د پښتنو د دې خاورې نه پیدا شوي نومیالي چې هغوی د پښتون ولس سوچ د هغې فکر چې کوم دی نو غمونه وړي دي هغه به همیش لپاره د دې ټي وي سکرین چې کوم دی نو همیش لپاره به زینت وي او دغسې په دې د دې کام د حلالي بچو سره چې کوم دی نو دغه سکرین دغه ټي وي چې کوم دی نو هغه ښکلی کېږي ګران اورېدونکو تاسو یقینا چې کوم دی نو د لالا خبرې به اورېدلي بهترینې خبرې وي او الله دې وکړي چې د هغوی کوم سوچ
د پښتون ولس لپاره د دې پښتني خاورې د بقا دپاره او د دې ترقۍ د سوکالۍ لپاره چې کوم سوچ دی هغه د الله تعالی بختور کړي. په راتلونکي وخت کې به ګورو چې وخت څه وایي، ولې چې وخت یو بهترین فیصله کوي، خو هغه چاته وایي نه، بس هغه فیصله وکړي، وخت هم تېر شي. خو بهرحال د پروګرام ټایم چې کوم دی نو هغه پای ته رسېږي. خپل کوربه سید عدنان شاه ته ورکړي اجازت. د لوی الله په